السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورور یو خبر ارته کوم کېدای شي چې فایده ارته ورسوي. وای ما په هدیره کې د هغو انسانانو قبرونه هم ولیدل چې خپل حق لپاره په دې خاطر نه جنګېدل چې هغوی ویل هسې نه چې ووژل شم. نو ګرانه د حق دې هر چا سره وي، که پاچا وي او که وزیر وي، خپل حق ترې وغواړه، خو هېڅکله دې نه مه ویرېږه چې هغه وزیر دی یا پاچا دی ما ته به څه ووایي. مرګ د الله په لاس کې دی، د بنده په لاس کې نه دی چې تا به ووژني. نیټه او هر څه الله پاک تعینوي. بنده نشي کولی چې تا ته مرګ ولیکي او یا ته روزي حواله کړي. نو خپل حق غوښتنه کې هېڅکله شرم مه کوه او خپل غوښتنه دې همیشه وکړه چې دا زما حق دی او زه یې ترې غواړم او یا یې دنه زه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.